الله تعالی فرمایي په قرآن حکیم می قسم دی چې ته اے نبی صلی الله علیه وسلم په یقیني ډول د رسولانو څخه یې او په سمه لار یې. دا قرآن د برلاسي او مهربانه رب له لوري نازل شوی د دې دپاره چې ته پر یو داسې قوم وویروې چې د هغوی پلرونه او نیکونه نه وویرول شوي، نو له دې وجې هغوی په غفلت کې پراته دي. حقیقت دا دی چې له دوی څخه اکثریت خلک د عذاب مستحق شوي دي، نو له همدې دپاره هغوی ایمان نه راوړي او موږ د دوی په غاړه کې توقونه اچولي دي چې تر زنو یې رسېدلي دي، له دې وجې یې سرونه پورته نیولي دي او موږ د هغوی مخ ته یو دیوال درولی او یو د هغوی شاته، او موږ د هغوی سترګې پوښلي، هغوی اوس هیڅ نه ویني. د دوی دپاره یو شان ده که ته دوی خبردار کړې او که نه کړې دوی ایمان نه راوړي. ته خو هغه څوک خبردارولی شي چې هغه د نصیحت پیروي وکړي او نه لیدلي د رحمان نه ویریږي. هغه ته د بښنې او د اجر زیری ورکړه. په یقیني ډول موږ به یوه ورځ مړي را ژوندي کوو او کوم کارونه چې هغوی کړي دي هغه موږ ټول لیکلي دي، او کوم آثار چې هغوی شاته پریښي هغه موږ ثبتوو او موږ هر څه په یو واضحه کتاب کې درج کړي دي. السلام علیکم.